سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، دا د پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه ده او زه پټان افغان مو پکې هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. درنو دوستانو، نن یو ځل بیا په کورولډا کې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې ما هیله لرم چې دغه خپرونه به ستاسې د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ خپرونه کې به موږ په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو له بلینډ ټولز یا بلینډ ابجکټ نه په کورولډا کې استفاده وکړو یا د کومو مقاصدو لپاره موږ دا کارولی شو. ځینې وختونه موږ په کورولډا کې کتابچه ډیزاین کړې وي یا پیډ هم ډیزاین کړی وي او په هغه کې اکثره خلک بیا غواړي چې دلته په پرله پسې ډول کرښې اوسي او هغه باندې دوی نمبر ووهي 1 2 3 4 5 په همدې شکل باندې چې موږ په دغه کتابچه کې په همدې باندې کار کوو. د مثال په طور موږ غواړو دلته دې ته شمارې هم ورکړو چې 1 2 3 4 5 او داسې کرښې وي د هرې شمارې منځ کې. نو دې دپاره چې موږ دغه کرښې یو دانه همداسې ورکوو نو وخت ډېر زیات نیسي. د اسانتیا د خاطره موږ کولی شو له بلینډ ټول نه استفاده وکړو. د دې دپاره چې له بلینډ ټول نه استفاده وکړو له دنه یوه کاپي اخلم، راځم دلته یې لګوم، له هغې وروسته شفټ نیسم په ده باندې کلیک کوم، دا دواړه یو مساوي کوم، آر وهم رایټ ته یا لیفټ وهم لیفټ ته چې دواړه یو مساوي شي. راځم په بلینډ ټول باندې کلیک کوم، د ده وروسته بلینډ ټول راکش کوم، ښه د باندې کلیک کوم، بلینډ ټول اخلم، اوس صحیح شو، سلیکشن واغستل شو. ښه دلته هر څومره تعداد شمارې چې ستاسې په کار وي تاسو کولی شئ هماغومره کرښې ورکوئ. مثال زما 15 کرښې دلته په کار دي یا 14، نو راځم 14 ورکوم، 14 کرښې مې په کار وي، دلته مې 14 کرښې ورکړي. اوس زه کولی شم دلته شمېره ووهم 1 2 3 4 5 پکې همدې شکل باندې کولی شئ خپلې شمېرې پرله پسې ډول ووهئ او له بلینډ ټول نه په اسانۍ سره استفاده وکړئ، خپل کار اسانه کوي. بل یو ځای چې دا دی موږ ځینې وختونه د ډیزاین د خاطره غواړو چې یو دغه او ښکلی راشي یا ځینې کږلېچیانې موږ پکې ورکړو، نو د هغې د خاطره هم موږ کولی شو له بلینډ ټول نه استفاده وکړو. مثال په ډول زه غواړم دلته په دې کارت کې له ده نه استفاده وکړم، بلینډ ټول راځم په ده باندې کلیک کوم. اوس زه کولی شم له دې ځایه دلته د درجو په تغییر سره د دې سټایل ته تغییر ورکوم. تاسې ګورئ مختلف ډیزاین به اخلي د دې په تغییر سره. تاسې کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ، په همدې شکل د دې ځای نه د دې نور دغه تغییر کوي. دلته د رنګ یا کلر دغه هم تغییر کوي. تاسو کولی شئ د دې د منځ اپشن اخوا دې خوا ترې یوسئ، همدې شکل باندې دلته راځو. چېرته موږ ته دې ته کلر ورکړو، رایټ کلیک وکړئ، په کلر باندې کلر به اخلي او له دې ځایه تاسې کولی شئ کلر مختلف کړئ، دا لاک مات کړئ، ځایونه یې تغییر کوي، کلر یې مختلف کړئ. نو په دې سره کولی شئ د دې خطونو ترمنځ فاصلې ته تغییر ورکړئ. اوس زه غواړم دغه عکس د دې ډیزاین دننه پاور کلیپ کړم،
استفاده وکړم. سایز به وړوکی کړم 0.5 صحیح دی. کنټرول جی کوم، کنټرول پاور کلپ به کوم. تاسې ګورئ زما د لیکنې د نن ما له دنه استفاده وکړه. تاسې هم کولی شئ له دې طریقې نه استفاده وکړئ. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر هغې چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم، په لوی الله تعالی هم سپارم.